د واتساپ دوه پټ او مهم سیټنګونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم علي رحمان او تاسو ګوره ټیکنیکل بونیر. دوستان نننۍ ویډیو تاسو ته د واتساپ دوه مهم پټ رازونه ښایو چې هغه زموږ دپاره ډېر لازمي دي، ډېر ضروري دي. لومړنی سیټنګ دا دی چې کله هم موږ نه غواړو چې موږ یو کس په ګروپ کې اېډ کړي، په خپل ځاني اېډ کول غواړو، یعنې هغوی موږ اېډ کړي، نو دا به موږ په دا اپشن موږ په خپل واتساپ کې څنګه اپ کوو چې موږ په خپل څوک نشي اېډ کولی. یعنې یا به موږ غواړو چې دې کس سره په ګروپ کې اېډ شم، یا هغه غواړي موږ اېډ کړي، نو دغه شانتې موږ اېډ کولی هم شو، هغه موږ اېډ کولی شي، خو د هغې نه بعد موږ هر یو کس په خپل ګروپ کې نشي اېډ کولی. دا لومړنی سیټنګ دی، دا درته ښیو. او دویم سیټنګ هغه دی کله چې موږ چاته اس ایم اس کوو یا کال کوو، نو د هغه نمبر لومړی راولو، هغه په موبایل کې سیو کړو، د سیو نه بعد بیا واتساپ ته لاړ شو، واتساپ کې بیا هغه نمبر کم نیم چې دی هغه سرچ کړو، نو هغه آی ډي موږ ته راشي، یعنې دا واتساپ چې کوم آی ډي ده هغې نه بعد موږ ته اس ایم اس کوو. نو ډېر په اسانه طریقه به ته موږ اس ایم اس څنګه کوو، کال به څنګه کوو، د دغې نمبر سیو کولو ته ضرورت نشته. نو راځئ دواړه طریقې درته ښیو. نو لومړی به خپل واتساپ ته راشئ، چې واتساپ ته راغلی نو په دې کې فرست نمبر طریقه چې کومه ده، نو به تھری ډاټ درته ښکاري، په دې به تاسو کلیک کوئ. برابر تھری ډاټ چې کله کلیک کړو لاندې به سیټنګ کلیک کوئ. په سیټنګ باندې کلیک کړو، بیا به لږ دې بله برابر راشئ. دا دویم نمبر اپشن دی پریویسي باندې کله کلیک کړو، لاندې به راشئ دا ګروپ، په ګروپ باندې به کلیک کوئ. ګروپ نه بعد به دلته ورته لیکلي ایوری ون مای کانټیکټ دی، مای کانټیکټ سپیک، په دې کې مطلب دا ایوری ون چې دی نو هر یو کس تاسو په دې ګروپ کې اېډ کولی شي. دویم نمبر مای کانټیکټ، یعنې زموږ سره چې کوم ملګري په دې موبایل کې سیو دي یا په واتساپ کې سیو دي، نو هغه کسان موږ دلته اېډ کولی شو. او دریم نمبر دی مای کانټیکټ ایکسپټ، یعنې زموږ سره هغه کسان چې هغه زموږ سره سیو هم نه وي او عام لیول کې هم که په ګروپ کې موږ دغه وي، نو هغه موږ نشو دغه کولی. نو به دریم نمبر اپشن درته ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته تاسو ته اوس تاسو به دې ځای کې هغه کسان سلیکټ کړئ چې که تاسو غواړئ چې موږ دا کسان په ګروپ کې اېډ کړو، یا هغوی غواړي موږ اېډ کړي، نو هغه کسان تاسو سلیکټ کړئ. باقي چې کوم کسان راځي هغه نو ستاسو سره په ګروپ کې نشي اېډ کولی، یا دې ته ضرورت هم نشته. دا به تاسو بیک کوئ، د دریم نمبر اپشن باندې تاسو دا ودروئ، د ټیک نشان باندې کلیک کوئ. نو دلته تاسو څوک بیا په خپل ځاني په ګروپ کې نشي اېډ کولی. دې نه بعد دویمه طریقه چې کومه ده چې موږ چاته یعنې اس ایم اس کوو یا کال کوو، دغه نمبر موږ ځان سره سیو کوو، او د هغې نه بعد ورته بیا اس ایم اس کوو یا ورته کال کوو. نو دویمه طریقه دا ده چې تاسو به خپل واتساپ اوپن کړئ. واتساپ کې به تاسو مطلب د چا آی ډي به یو کس آی ډي به راواړوئ، په هغې کې به دلته تاسو د هغه کس نمبر دلته پیسټ کړئ. که هر آی ډي تاسو د هر یو ملګري راواړوله، خو دلته به تاسو د هغه کس نمبر پیسټ کړئ، لیکن کاپي به لومړی راوالي، بیا به پیسټ کړئ. هغې نه بعد بیا چې ورسینډ کړئ، سینډ نه بعد تاسو په دې نمبر باندې دوباره کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو، نو دلته تاسو لیکلی چیټ وید، یعنې کوم اس ایم اس چې وراسې لیږئ یا یې د هغه آی ډي راوړئ، اټومیټک به تاسو د هغه هم راولي. کال ورته هم تاسو کولی شئ. دلته ورته لیکلي اېډ ټو کانټیکټ، دا اېډ کولی هم تاسو سره شئ، څنګه چې تاسو په عام موبایل کې اېډ کوئ. نو که اوس تاسو اس ایم اس ورته کوئ، نو د آی ډي خیر د واتساپ زموږ سره شته هم، خو د آی ډي موږ ته راوړه، دلته موږ اس ایم اس هم کولی شو، کال ورته هم کولی شو. په اسانه طریقه باندې موږ دغه طریقه کولی شو، یعنې دلته اس ایم اس هم کولی شو او کال ورته هم کولی شو. نو دغه طریقه وه. دواړه واتساپ مهم سیټنګونه مې کوو. دا ویډیو مو خوښ شوي نو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ پیج لایک او فالو کړئ. که څوک ویډیو څوک ټیکنیکل بونیر چینل باندې ګوري، زموږ چینل داسې ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي.